او یو بل ورور دا پوښتنه کړې ده چې د بد نظر د حفاظت لپاره تعویز لیکل او جوړول پر ځان یا پر بچیانو باندې زړول شرعي څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. دا تعویز که پر داسو کلمو او الفاظو باندې مشتمل وي چې هغه شرکي الفاظ نه وي، په هغه کې شرکي خبرې نه وي، د قرآن کریم آیاتونه پکښې وي، د نبوي احادیثو منقولې دعاګانې وي یا نورې مأثوره دعاګانې وي، خو چې شرکي الفاظ نه وي پکښې، دا تعویز جوړول او زړول هیڅ مشکل نه لري. شرعاً د دې ثبوت په احادیثو کې او په آثارو صحابه کرامو کې راغلی دی. او د کومو احادیثو یا روایاتو څخه چې د تعویز ممانعت معلومیږي، هغه تعویزونه یادوي چې یا خو په هغه کې شرکي الفاظ لیکلي وي او یا دا چې د سړي فکر دا وي چې دغه تعویز خپله ماته بذات خود شفا راکوي، بلکې که د انسان عقیده دا وي چې دا تعویز فقط یو سبب دی، لکه دا دوا وي چې سبب وي، شفا د الله رب العالمین له طرفه ده، دغسې تعویز کول هیڅ مشکل شرعاً نه لري. دې په اړه باندې ډېر زیات احادیث نقل دي. مشکات المصابیح کې راځي په 213 کې، او داسې په صحیح مسلم شریف کې په 2 جلد 224 صفحه کې په هغه باندې وروسته شارحینو ډېر ښه تشریحات ورکړي دي.